د حج او اوقاف وزارت مسؤلین وایي چې سږکال به 10,000 افغان حاجیان سعودي عربستان ته د حج فریضې ادا کولو په موخه سفر وکړي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر شیخ نور محمد ثاقب نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویل دغه سهمیه د حاجیانو د تقاضا پر بنسټ تنظیم شوې ده. د حج او اوقاف وزارت سرپرست په خبره سږکال د هر حاجي لپاره $3,940 چې 340,000 افغانۍ کېږي لګښت په پام کې نیول شوی دی. سږکال زمونږ افغان حاجیانو لپاره 10,000 د حج سهمیه ټاکل شوې ده. 10,000 چې تیر کال 14,582 له ډېر احتیاط او دقت وروسته د فی نفر حاجي مصرف 3,940 او .1 یعنی 1 سنټه. د ثاقب په وینا د زونونو په کچه د حاجیانو د ټولېدنې ځایونه تجهیز او ترمیم شوي دي او سږکال به له 4 زونونو کابل، هرات، بلخ او کندهار څخه الوتنې ترسره شي. دی وایي سږکال به په ټولیز ډول 652 ښوونکي د حاجیانو ملتیا کوي او د 45 حاجیانو لپاره یو ښوونکی ګمارل شوی دی. همدارنګه په دې غونډه کې د حج او اوقاف وزارت مالی او اداري رئیس مولوي عبدالولي حقانی ویل چې سږکال په نورو هیوادونو کې افغان کډوالو ته د 1000 حاجیانو څخه هم ورکړل شوی دی. نوموړي ویل چې د حج او اوقاف وزارت له لوري د حج فریضې ادا کولو په برخه کې ښځینه او نارینه ته مساوي حق ورکړل شوی دی. ښځې او مرد سړیو ته مساوي حق ورکړی شوی دی. کوم متقاضي چې ورته راغلی دی که هغه ښځه وي او که نر وي هغې ته یې داخله ورکړې ده. یعنې هېڅ تفاوت د ښځې او د نر په مابین کې نشته. دی وایي چې د حاجیانو لومړی پرواز به د روان کال د غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل څخه سعودي عربستان ته ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د عربستان له لوري افغانستان ته 14,552 حاجیانو سهمیه ورکړل شوې وه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره